دلته اوس وظیفم کوه او دلته د الله نه سوالم کوه، نو الله به پکې خیر او برکت اچوي. رسول الله حضرت مقداد ابن اسود فرمائی رضی اللہ عنہ، وی د بیت المال ګډه چیلې به وي نو ما به سرلی. زما دا ډیوټي یو وخت لګېدلې وه چې ماسخوتن به زه رالم یا ماښام، نو ما به ګډه چیلې ولشلې. نو د حضور پاک مطابق به مې هغه غریبانانو باندې پی تقسیم کړل او زوم یو څو ملګري او د صوفې خاوندانو هغوی به مې پی وڅښل او یو جام کې به مې پرېښودل رسول الله صلی الله علیه وسلم له چې هغه به راغی په هغه به مې پی وڅښل. وی یو ځل لالم او اقه خپله ډیوټي مې وکړه، پی مې ولشل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وینا مطابق به هغه تقسیم کړل، صحابه وسکل او زو زما مرګرو مونږ هم وسکل او حضور پاک لم په جام کې لګوندې پی پرېښوده. اتفاق دا چې حضور پاک رانغی، ماسخوتن نه پس هم نبی علیہ السلام رانغی. مونږ دا سوچو که چې حضور پاک خو جوړ رانغی، ممکن ده چې ډوډۍ به یې خوړلي، خوراک به یې کړي، هغه پی مونږ وسکل. وده شو چې وده شو دغه دی چې لږ ساعت پس د دواړو جهانو مبارک سردار راغی. خو د حضور پاک وجیبه طریقه وه چې به داسې کوټې ته ننوتېده چې خلک پکې وده دي، نو څوک بیا تنګول او ویښول نه، په قلار به دروازه کوله وکړه که څوک ودي چې هغه ویښ نه شي. دا قانون او قاعده تاسو هم په ذهن کې واچوئ. بعضې خلک چې کور ته راشي لرې دی نه چغې جوړې کړي او ماشومان هم د خوبه راپاڅوي او خلک هم د خوبه راپاڅوي. دا به نه کوئ. یو سلاح مچوه رکوټې غوندې، که څوک ویښي جواب به درکړي او کودي دا ته هم خپل کټ ته د وده شي. نو چې راغې وي غلې غوندې دروازه کوله وکړه، مونږ ودو نو مونږ یې ویښ نه کړو چې دروازه یې کوله وکړه، نیغ ورغې هغه پی چې مونږ کوم ځای به وله حضور پاک له کېښودل هلته ورغې دغه نه یې سر اوچت کړل، خو پی مونږ څکلي. بلې کټوی نه یې سر اوچت که هغه هم تشه وه، بلې نه یې اوچت که هغه هم تشه وه، بلې نه یې اوچت که هغه هم تشه وه. حضرت مقداد وایي ما ځان د قصد ته اوده کړ، ځکه چې وشرمېدم چې رسول الله مبارک اوس فرمایي چې تاسو ما له پرېښې نه دي، هم تاسو څکلي دي. وی یو لوښې په قلار قلار وکته او سر یې پې په قلار کېښو چې مونږ د خوبه پانه سو. وی چې ټول یې وکتل تشو، نو څه وایي یا الله چې ما له څوک پی راکړي تم وله ورکه، چې ما څوک سیراب کړي نو الله تیم سیراب کا. دا لفظ یې ووایي اللهم اسقي من یسقینا، خدایا چې څوک ما له پی راکړي او ما سیراب کړي الله تیم سیراب کا. ګوره دې دوا ته اوس وګوره، داسې هم ویلی شو چې الله ما له پی راکړه، لیکن دی ونه وي سبب یې ورسره یاد کړ چې څوک راله پی راکړي څوک راله پی ولوشي نو خدای غم سیراب کا. ګوره دې ټکي ته وی بچې دا خبره مې واورېده، وی مې چې د حضور پاک دعا ده او قبوله ده، بس په منډه مې څادر ځان نه وغورځاو او ورلمه اقه ګډو چیلوله او یو چیلی باندې مې لاس کېښود، ما لشلې وه، پوټې پیم پکې نو ټولې مې لشلې وې، خو چې لاس مې پې کېښو نو خدای پکې پی پیدا کړل، هغه مې ولشله، جام مې چې ډک او حضور پاک له مې راوړل ویې څکل. نو داسې به نه کوئ، سبب به خپل استعمالی. رسول الله مبارک د مکې کافرانو ته دعوت ورکړی دی، پیغمبر راغلی دی له دې له خدای نه دی رالیږلی چې ته دواګانې کوه، په دواګانو به دا خلک مسلمانېږي. دې له خدای نه دی رالیږلی چې ته وظیفې کوه، په وظیفو به دا خلک مسلمانېږي. څه رالیږلی دی؟ یا ایها الرسول بلغ څنګه دی الیهم ما انزل الیهم ما انزل الیک من ربهم، چې کوم قرآن تا ته الله لیږلی دی خلکو ته ورسوه. بلغ ما انزل الیک من ربهم دی له راغلی او دی له الله رالیږلی دی حضور پاک. صفت مخکې ذکر شوی دی، ابراهیم علیه السلام کړی دی، یتلو علیهم آیاتک ویعلمهم الکتاب والحکمة ویزکیهم، دی له راغلی چې خلکو ته قرآن وښیي.
خلکو ته حکمت وښی، خلکو ته دین وښی، خلکو ته شریعت وښی. دی له نه چې ته راځه او بس دا کار مه کوه او صرف دوا کوه، دا کار مه کوه او صرف وظایف کوه. نه، چې کومې ډیوټي د هغې کړې ده او دوا یې مو سره کړې ده، چې کومې ډیوټي د هغه دعوت یې ورکړې دی دوا یې ورسره کړې ده، چې کومې ډیوټي د هغه ډیوټي پوره کړې ده او ورسره یې وظیفه هم ویلې ده. او صحابو ته مې ویلي دي چې دا به وایې په دې ګناه رجېږي، سار به استغفار وایې، دا وظیفه شوه. زه د 100 کرتو نه زیات وظیفه استغفار وایم. او سار چې پاسې نو لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وایې. د شیطانانو د پیریانو نه به خدای ساتي. دی خولې دي وظایف دا کوه، خو خپل اسباب به استعماله. وعده نه کوم ماله د خدای زوی راکړي، دا کوم ځای کېږي؟ وظیفه به کې او دم به استعماله، خو خپل سبب به استعماله. ګډه به لشي نو چې پی به درکوي خدای پاک، داسې هم خدای درکولی شي. داسې به نه کې ګډه به والې، بیا به الله نه سوال وکړي چې خدای دا مې واغېسته ماله ته پی راکړه، نو بیا خدای پاک پکې برکت یږدي. نوکری بکې تنخوا بالې، دا نه چې کټ کې کېنه او خدای مال راکوه او بیا به الله نه سوال کوي چې خدای په دې کې برکت واچو. نو رسول الله مبارک دعاګانې هم کړې امت دپاره، په خدای قسم دعاګانې امت له کړې. او چې کله تنګ شوي دي خیره هم کړې ده. ابو جهل ته او عتبه او شیبه او ولید او عقبه ابن ابي معيط ته بیا خیره هم کړی چې کله تنګ شوي دي. دا ټول څیزونه په شریعت کې شته، خو دې سره به اسباب یو ځای کوې. دا به نه وی چې لکه بس بیا خو کور کېنه بس دوا کوو غنم به راورېږي، او دا بس بیا کور کېنه او بس دوا کوو دا کافران به ټول مردارېږي، او بس جهاد ته رساجت دی چې د کافرو په مقابله کې جهاد کوي. نه نه نه، الله وی وجاهدوهم حق جهادهم، قرآن کې وی. پیغمبر مبارک تللی دی او په احد کې جهاد د کافرانو سره کړی دی او دویم کړی دی چې خدایا دمرهم دا برباد کړي. او په بدر کې رسول الله مبارک کافرانو سره جهاد کړی دی، خو ټوله شپې په دعا هم تېره کړې ده. زما په خبره به انشاءالله تاسو پوه شوې چې دعا خدای قبلوي، خو ته به خپل اسباب استعمالې، ته په اسبابو مکلفې او خپل اسباب به اختیارې. وعده به وکړې الله ما دغه وسو باقي بچي ستا په لاس کې دي، او بیا صحتمند بچي ستا په لاس کې دي چې بیماران را نه کړي. الله ډاکټر له لاړم، علاج مې وکړ، اوس د ډاکټر په لاس کې شفا نه ده، ستا په لاس کې ده. الله په دې کې شفا ته واچوه. الله دې مولانا صاحب له لاړم، دم یې را باندې واچو، خو نه مې دې جوړولی شي نه دم جوړولی شي. الله په دې دم کې شفا ته واچوه. خپل اسباب استعمال کا او بیا نتیجه به کې الله ته پرېږده. نتیجه ستا په لاس کې نه ده، نتیجه د الله په لاس کې ده. نتیجه به الله برابروي. ما دا وسو چې ما وکړو، باقي خدای نتیجه ستا په لاس کې ده. جوړول ستا په لاس کې دي، بچي ورکول ستا په لاس کې دي، دا بیماری ختمول ستا په لاس کې دي، او د دشمن ختمول ستا په لاس کې دي. زه په دې مکلف یم، تا ما ته دا ویلي چې خپل لاس او سترګې او خپلې استعمال کا، زه هغه استعمال وکړم. ما خدای حج له ولېږي او داخله نه کې، خدای په ما حج وکړي، خدای ما باندې عمرې وکړي او پیسې را سره ښه ډېرې دي او کټ کې پروت یې داخله نه کې. نه داسې خدای تا را مټه نه نیسي چې بیت الله له دې بولي، کولی شي خو دا نه کوي. ته به څه وکړې؟ داخله به وکړې د حج، پیسې به راوالې او بیا به د الله نه سوال وکړې چې خدای ما خو داخله وکړه، خو د هغې نه پس هم زما وس نه دی، ستا دی، پالج مې ونه وایي، په سترګو ړوند نه شم، هسې نه منظوري مې را نه شي، هسې نه بیمار نه شم، هسې نه زوی پلار راته بیماران نه شي. نو دلته سوال وکړه نو الله به در څه پوره کړي. او که پیسې را سره ني نو دا سوال وکړه چې الله ما زه خو اسباب استعمالوم، تجارت کوم، زمینداری کوم، خدای مال پکې ګټه دونه پیدا کړي چې زما پکې د حج او د عمرې پیسې برابر شي. دا نه چې کټ کې پروت او مال خدای پیسې برابر کنه. د باران د پیسو باران نه کېږي، بس په دې ځان پوه کړي، او نه د ډالرو بارانونه کېږي، دا نشته. نو زما رونو په دې به تاسو ځان پوهوئ. دا ټولې خبرې چې څوک کوي دواګانو پورې خنداګانې کوي، سله د کافرو سره په انډیا سلام لکې خو دواګانې کوه که نه. نه زه په دې زه خدای په
دې مکلف کړی ما چې زه به ټینک هم جوړم اعدو لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخیل ترهبون به عدو تاسو جوړ کې ټینکونه جوړ کې میزایل جوړ کې جازونه جوړ کې او هغې سره جهاد وکړې بیا هم پته نشته چې در باندې زور ورکېږي که ته نو بیا به دقل تر الله نه سوال وکړي چې الله ما خپل اسباب استعمال کړل اوس پکې طاقت ته واچوي په خبره زما به انشاءالله پوه شوې اسباب به استعمال کړي نه الله نه به سوال وکړي دویم څه دویم دا ما یو حدیث درته ووی ویل ما خو دوا وکړه قبوله نه شوه های های تره دوا په قبلېدو پوهېږې نه ترمذي جلد ثاني کې راځي او په نورو کتابونو کې مشتا د دعا د قبلېدو مختلفې طریقې دي یو سړی وی دعا کوي الله وی دې قبلوم خو ما لم یستعجل چې تلوار او نکي که نه تلوار به نکي بعضې وخت به یو شی غواړم اقسې به الله وکړي په بدر کې حضور پاک د مکې د کافرانو مرګ د خدای نه وغوښتو مقسې شو او کله به هغه کار الله وکړي خو څه موده پسه ستا خیر به پکې دی چې څه موده پس پیدا وکړي لکه په مکه کې خدای پاک خیره وکړه ابوجهل ته او عتبه او شیبه ولید ته او هغه خدای 100 کاله 7 کاله پس هغه دعا قبوله خو هغه اثر 7 کاله پس ښکاره شو تر پیغمبر نه زیات نیازبین خو نه او کله به سوچي کله به هغه دعا کې ستا خیر نه هغه کې به خیر نه نو الله بدل هغه نه قبلې دا هغې نه بهتر شی به په دنیا کې درکړي کله به د دعا کې خیر نه ته خو نه پوهېږې نو الله به د نه د هغه دعا په برکت په دنیا کې مصیبتونو او بیماری لرې کړي او کله به دله دا دعا په بل شکل کې خدای قبوله کړي اخرت کې به دله خدای وساتي حضور پاک فرمایي چې یو سړی به د قیامت پر ورځ الله به ډېر زیات نعمتونه وله ورکړي دی به چې خدای دونه عمل خو ما نه دی کړی دا څومره چې ما ته میلو شو الله به فرمایي وی دا هغه ستا دعاګانې وې تا به کولې او تا به وې نه قبلېږي تا به وې او تا به نه قبلېږي هغه دله ما ساتلې وې دې ورځې دپاره چې اوس یې دله درکم یقین کوه حضور پاک فرمایي وی دا سړی به وایي چې یا الله چې په دنیا کې مې یو دعا هم نه وې قبوله څخه به وه اخو لک ساتو تیر شو چې یو مم نوې قبوله او د هغې فایده دې اوس په آخرت کې را کړی وي نو څه خبره موږ وایو جي دعا کوو نه قبلېږي دعا کوو نه قبوله ده قبوله ده دوا خو ته نه پوهېږې په خپل خیر او شر باندې عسا ان تکرهو شیئا وهو خیر لکم وعسا ان تحبو شیئا څنګه دی لکه وهو شر لکم تا ته یو شی ښه ښکاري به شر یې ښه به نه ته نه پوهېږې او تا ته زه به یو مثال خپل درکړم زه هم درته نه ښیم نوم هم درته نه هلم ځکه ته یې زما دې مقتدیانو ته پته ده پخوا زمانه وه ما په نعمانیه کې دا د فنونو کتابونه خول بلکې د وړې دورې یو کتاب هم راسره و په هغه زمانه کې د نن نه تقریبا کم از کم 15 کاله مخکنۍ خبره یو ځای کې ناست وو یو سټیج و په هغې باندې ګڼ شمېر علما هم ناست وو ډېره لویه مجمع وه ماسخوتن نه پس بیانونه یو مولانا صاحب په دې سر یې سپین روماله چولی و خشته انسان و ښکلی او هغه تقریر کو زم ناستوم او نور خلک هم عالمان د ډاګې باباجي صاحب غوندې خلک او مولانا مینګل صاحب دا موجود و په سټیج باندې هغه تقریر کو خو سړي څه ناشنا تقریر شروع ډېر اواز یې هم خشته او داسې خشته دلیلونه به په هغه تقریر کې د قرآن شریف آیتونه پیش کول او حدیث به هم وی د اوس تقریر کې زه په دې اړه کې وایم وایم خدای داسې علم خو ماله راکړي امینه وایم خدای داسې علم ماله راکړي ځکه هغه تقریر هغه کوي ښه مزېدار کوي زه اوس وایم چې خدای د دې ملا په شان علم راکړي د دې ملا په شان علم راکړي ملا صاحب تقریر خلاص کړ راغی زه ورپاسېدم ما دوی نه پاسما ما سره خوا کې کېناست وجی خو دې نه پېژندم یاره ما خو صاحبه نه پیژندل ځان یې راته و خو زه پلان کې یم او ستا نه مې کافیه او شر جامي ویلي دي ستا شاګرد دی دا مې ده نه ویلي مې بیا چېرته لاړې یاره جي بس بیا د دنیا کارونو کې اون ختمه مې بیا دوره وي دوره مې نه ده کړې وړه دوره هم نه ده کړې بس دا رانه پاتې شو اوس دې دا خبرې کې زم خدای چې هغه دوا مې قبوله نه کې
شیخ خو زما شاګردو خطه او شیخ خو لا نه وړه دوره کړې ده او نه یې لویه کړې ده. یا خدای اوس دې خبرې کوي په ما خولې روانې دي پروردګاره چې دا کومه دوا مې وکړه چې دا قبوله نه شي. یا خدای که ده په شان شومه خو غرق یې ما. یو سړی ښه تقریر کوي نو لازمه نه ده چې ګینده دی غټ مولی. یا خدای دوا مې قبوله نه کړي. نو قرآن شریف کې الله فرمایي چې عسا ان تحبوا شیئا وهو شر لکم. ته به یو شی ښه ګڼې ښه به نه ډېر خلک داسې وي زما وروڼو بعضې خلک وي داسې ما ته خو ډېر خلک ټلیفونونه کوي دوا وکړه راته زما یو جینۍ خوښه ده ګناه نه ده که یو سړی خوښه وي ترلو مامالو او دواګانې کوي دا ښه خبره ده. یاره جي څه وظیفه مېړه ستړی شو دوا راته وکړه چې خدای پاکي وکړي دوا وکړه چې خدای پاکي وکړي موږ له دوا موږ له وظیفه هم ورکړو ښه خبره ده بده نه ده. او بیا ګیله غوندې وکړي یاره دنیا وظیفې کوم نه کېږي کار د دنیا دعاګانې کوم نه قبلېږي چې دا ولې یقین په خدای وکړه داسې هم شوي دي چې حج ته هم تللی دی هلته هم دعاګانې کړې نه قبلېږي. زه یم ته نه پوهېږي دې کې د خیر نه دی تا ته خو دا شی ښه ښکاري خو دې کې د خیر نه دی بس قلار شه دی قلار شه دی دې کې د خیر نه. دقه رنګې بعضې جینکې وي یو هلکې خوښي څه بده نه ده ترور زوی دی ماما زوی دی هېڅ ګناه پکې نشته. سړي چې څنګه انسان خوښي او هلکه نو د جینۍ نو دغه رنګې د جینۍ هم بعضې هلکه چې ته نظر پرې لګېدلي په غم خادی کې د ګناه په نظر ناسې نظر اوړه ته یې پروت دی وظیفې هم کوم دعاګانې هم کوم ټوله ورځ قرآن شریف هم لولم د شپې هم پاسم خدای ته جاړم هم او زما دوا نه قبلېږي ولې نه قبلېږي دا ته یم بچی دې کې د خیر نشته په قلار کې خیر دې پکې نشته. او داسې شوي دي یو زنانه ما ته ټلیفون وکړ زه یې درته نه ښیم ما ته مولوي صاحب ستا خبره 100% ټیک ده. مې څنګه وی یو هلک مې خوښ و او ما وظیفې دعاګانې هر څه کول نه کېدله خبره اخره کې خدای زما دعا قبوله کړه ډېر مې وجړل خدای ته د شپې چې یا الله به زما اسماله مه راکړې په دنیا کې خو چې دی لږ سره مې واده وشي. خدای پاک مې واده وکړ ما ته مولوي صاحب تا ته مې هم ټلیفون کوي تا راته ویلي چې په قلار کې نه دی کې به د خیر نه ځکه نه قبلېږي وایي ما چې صحیح پکې خیر نشته. هلک جګ جوړ دی ښه زبردسته نوکري ده په اسلام آباد کې کور یې د غټه بنګلې ده موټرې دی او زه خوښه مې په ټلیفون نه سره خبرې م کوي خو مور او پلار یې نه رضا کېږي. ما ته مولوي صاحب خبره دې ټیک وه واده مې ورسره وشو په غم اختی یم اوس ما ته پته نه وه د هغه لږ بله ښځه وه ما نه یې پټه کړې وه. اوس هغه ښځې سره او زما چې څه کالي او د پلار د کور هر څه یې رانه واخېستل خرڅ یې کړل دقسې د کرۍ په کور کې کېنولې مې ګوره قرآن شریف ما خو درته ویلي و که تا وې زما پکې خیر دی مې نه وي پکې بیا ما ته اوس دوا وکړه چې خدای مې ته خلاصه کړي مې اوس ته خدای په دنیا کې هم خلاصه مه کړه تا خو له وظیفې کړې دعاګانې خدای نه دي ګیلې کولې زما وروڼو دوا وي زما قبوله نه دا به نه وایه بلکل به دا نه وایه دوا قبوله ده خو چې ته کوم غواړې دی کې به خیر نه نو د دې په ځای به دله بل خیر درکړي په دې په ځای به دله ګناه الله ورځي د دې په ځای به الله د آخرت خوشحالۍ درکړي د دې په ځای به دله خدای همدا قبوله کړي خو وروسته به یې قبوله کړي ته په خیر او شر نه پوهېږې الله د خپل او الله په خپل بنده ګورې ډېر مهربانه دی دا خو تا ته او ما ته الله وایي وقال ربکم ادعوني استجب لکم ما نه وغواړه چې دله درکړم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين چې څوک زما د عبادت نه دعا ته عبادت ویلې دی کبر کوي نه غواړي مانه ذلیل او خوار به دوزخ ته وردننه نو چې الله وایي مانه وغواړه نو ولې بیا وایي چې ده قبلېږي او نه قبلېږي یوه خبره ده رسول الله مبارک فرمایي وی ډېر کله یو سړی دی مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام د ده ډوډۍ هم حرامه ده د ده اوبه او د ده د سکوش هم حرام دی د ده جامه هم حرامه ده او ده الله ته لاس نیولی دی یا رب یا رب یا رب یا رب الله ته چغې وی انا یستجاب له د ده دعا نه قبلېږي دا چل به م کې حلاله به خورې حلاله جامه به اغوندې حلاله بس کې نو بیا به الله ته مخکې نو دعا به دله خدای قبلې او آداب یې څه دي د دعا مخکې به د الله حمد ووایې
الحمدلله رب العالمین. هر څنګه چې وي د خدای حمد وایه او د هغې نه پس دعا وکړه او د هغې نه پس درود شریف وایه په پیغمبر علیه السلام، دعا به دې قبول شي. یو سړي دعا وکړه او په مخ یې لاس راښکل، حضور پاک ورته وی تلواره دې وکړه دلته راشه وی، ځان ته یې رانږدې کړه، وی مخکې د الله حمد ووایه، ثنا صفت، او بیا د هغې نه پس دعا وکړه او د هغې نه پس بیا درود شریف ووایه په ما باندې او بیا لاس په مخ راکړه، دعا به دې بیا قبول شي. نو مونږ هغسې هم نه کوو. او بیا د دعا د آدابو نه بل څه دی؟ ادا دي چې یو خپله نیکي الله ته وکړه، نیکي ور مخکې کا، چې نیکي د الله ته ور مخکې کړه نو په دې الله دعا قبلوي. د دواړو جهانو سردار فرمایي په بخاري شریف کې حدیث دی، زموږ طالبانو ته حدیث الغار وایي، وی 3 کسان په لاره باندې روان یو ځای کې، او چې هغوی تلل نو باران شو، لوی طوفان او زول شو، نو په غر کې یو غار و په هغې کې ورننوتل، یا د دې باران نه او طوفان نه بچ کړو. چې ورننوتل درې واړه، درس شو چې د غر د سر نه یو کاڼی راوښویده او د غار په دې خولې د پاسه کلک ور فټ شو. لکه زما وروڼو تاسو ابرز وکتل، کوم وکتل په سوات کې چې کوم سیلابونه رالل، په شانګله کې چې کوم سیلابونه رالل، په باجوړ کې چې کوم سیلابونه رالل، او بیا خصوصا په بونیر کې چې کوم سیلابونه رالل. غټ غټ کاڼي داسې راوړل، داسې کاڼي چې اوس یې کرین هم نشي اوچتولی، او د هغې لاندې دا مسلمانان، ماشومان او زنانه او نارینه لاندې پراته دي. یو خدا به درخواست تاسو ته وکړم چې ټول د دغې دپاره دعا وکړئ چې خدای پاک دغه چې کوم مړي نن هم د تیږو او د کاڼو لاندې پراته دي، د چا بچې دي ورپسې داسې لیونۍ سپېلنې ګرځي، هغه مور یې ورپسې لیونۍ سپېلنې ګرځي چې زما بچې به د کمې خاورې او د کم کاڼي لاندې وي. واقعي چې یو انسان مړ شي او دی خښ کړي نو سړی صبر شي، خو چې دا اوبې یوسي او دی وایي چې خدایه کله به پیدا کېږي، دا روک شي او دی وایي خدایه کم ځای به یو کله به پیدا کېږي، او دقسې سیلاب یې دغه راوړي او کاڼي پې د پاسه وغورځوي، نو وایي چې خدایه پاکه نو څنګه به دعا کوئ ورته چې الله دغه مړه چې کم د ځمکې او د کاڼو لاندې چې الله پاک یې را پیدا کړي. او بله یو خبره درته وکړم، که د چا وس کېږي نو هغه تعاون هم ورسره کولی شي. هلته علما کرام موجود دي، هغې علماو په لاس باندې وکړي، خیر به شي پکې. خو نن سبا ګورې زموږ مسلمانان هم عجیبه لوبې کوي. د دنیا خلک نن ور روان دي، او بالخصوص ټیک ټاکران ور روان دي، او صرف د خپل ټیک ټاک دپاره او د موبایل دپاره او د ویډیو جوړولو دپاره روان دي، تماشې کوي. الله تماشې له دی، ای د خدای ظالمه دی له دی چې زه ټیک ټاک جوړ کړم، دی له دی چې زه ناشنا تصویرونه جوړ کړم او زما موبایل وچلیږي، زما یوټیوب او زما ټیک ټاک وچلیږي او ماله پیسې راشي. دنیا ورماته د هغې ورته مینت کوي چې د خدای خاطر وکړئ، مه راځئ مونږ پرېږدی کار ته چې مونږ کار وکړو. پرونه ځکې زمونږ دوست دی، زما شاګرد هم دی، مولانا فضل غفور صاحب حفظه الله، په زرګاو طالب علمان د مدرسو یې غونډ کړي دي او تلي دي، او هغوی مکمل د بازارونو د هغې علاقو صفایي کړې ده، د خټې پرتې وې دی لرې کړې. د پیر بابا چې کوم زیارت دی هغې کې دننه هغه جومات ټول د خټو ډک و، هغې صفایانې وکړې او هلته لګیا دي. هغوی کوشش کوي چې مونږ کرین څه شی راولو او مونږ بلکې لګیا کړي دي او په هغې مونږ دا کاڼي اوچت کړو، لیکن د دنیا خلک ورمات دی. هلکه مونږ کار ته پرېږدی، خدای ته وګورئ، مه راځئ خدای ته وګورئ، مه راځئ. مونږ کار ته پرېږدی چې دا مړي راوباسو، مونږ کار ته پرېږدی چې دا کورونو نه ملبې لرې کړو، د دنیا ملبې ترې لرې کوي. بله یو طالب پکې و د دنیا یو الماری کې سره زر پراتو، هغه راویغېشتل، هغه کور والا یې ورکړه. د چا پیسې دي، سره زر دي، کاغذونه دي، او هغه کورونو چتونه پرېوتي دی پکې دننه ګیر دي. ته دې ټیک ټاک به جوړی، ټیک ټاک پر بچیا ظلم کې ظالمه. یو سړی ټیک ټاک په دې خیال جوړ کړي چې زه د دوی هغه مظلومیت خلکو ته مخکې کړم، تعاون له راشي، بیا ټیک ټاک داسې هم پکې شته ټول نه. په دې خیال دا فوټوان والي دا ویډیو جوړه کړي
چې د دوی هغه مظلومیت خلکو ته وښیم او خلک راشي مدد وکړي بیا ټیک ته لیکن چې صرف تماشې دپاره تصویر وباسې او خپل ټیک ټاک مشورې ځان سره د لوی ګروپ بوتلې دی لاره تنګه ده ګاډي پکې نشي دی ولې ظلم کوئ هغوی تر دې حده پورې و چې موږ له بړستنې مه راوړی موږ بړستنې کم ځای واچو زموږ کورونه نشته موږ له لوښې مه راوړی موږ له پتیلې مه راوړی موږ په پتیله څه کوو زموږ بچي لاړل برباد شو چا له پکې پخلی وکړو ماشي یو زنانه ته جامې ور وغورځولې های های ترورې دا جامې دې واخله چې یو کتې په جړا شوه جامې هلته وغورځولې وایي دا خو د ماشومانو جامې دې بچي شته نه بچی غیب دی پته نشته چې زما بچی څه شو په جامو زه څه وکړم ماله نور زخمونو باندې مالګې اچوې هغه زنانه هغه جامې دقسې په لاس کې نیولې دی او دې سینې پورې دا خو زما د بچي د جامو په شان جامې دا خو زما د زوی جامو په شان دا په هغه پوره کېدی ماله مه راوړی جامې ما د خپل بچي هدیږي جامو څه وکړم دا ماشومانو جامې دي ماشومان خو لاړل خو ویوړل مارور د خدای خاطر وکړئ الله ته توبه وباسئ الله نه معافي وغواړئ ان بطش ربک لشدید یو غرس چې ورکې په خدای که ورته مونږ ټینګېدی شو نن ډېر خلک په بار ملکونو کې ناست دي او څوک د خدای خلاف لګیا دي څوک د پیغمبر خلاف لګیا دي څوک د دین خلاف لګیا دي څوک د قرآن خلاف لګیا دي څوک د مدرسې خلاف څوک د ګیرې خلاف ولا ګیره پیغمبر سنت نه واجبه ده څوک د پټکي خلاف لګیا دي د پټکي د سپي شکل جوړ کې او پټکي ور په سر کې د عالم نه سپي جوړ کې سپي د عالم نه او پټکي ور په سر کې دا مؤمن دی ته مسلمان یې پټکي خو د پیغمبر مبارک نښه ده ګیره خو د رسول الله مبارک نښه ده نو تا ته سپي جوړ که ګیره دې وله جوړه کړه پټکي دې ور په سر که ای د خدای ظالمه د پټکي او د ګیرې او د انسان د دې ښکلي مخ کې الله فرمایي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم په ښکلي شکل قامت مې انسان پیدا کړی ته د هغه هته کې دا نن دا موبایل دجالي فتنه ده بس ښه دپاره مې استعمالولی شي خو بد ولې خلک ډېر استعمالوي ولې ظلمونه کوئ د خدای نه نه یارېږئ عذاب به در باندې راشي بیا هم د خدای نه نه یارېږئ قهر به نازل شي او په هغې کې به هم ګډېږئ په خدای یقین وکړه جومات کې را دې ناست یم په جومات کې پرون ما ته یو په واټساپ کې یو ویډیو رالیږل پرون ما سره اوس هم په واټساپ کې پرته ده ستا په اسلام آباد کې په فیصل مسجد کې یو ډمه ګډېږي او ویډیو ورته لګیا دی ولا بل ویډیو کوي په فیصل مسجد په جومات کې ډمه ګډېږي د خدای غضب نازل شو نه موږ وایو دا ولې نازلېږي داسې د ما د جومات حتی کو کوتاهي خو عیسایان هم نه ده کړی داسې خو یهودیان هم نه ده کړی یهودیانو د نه جومات نیولې ده خو ډمې پکې نه دي ګډې کړی ظلم یې کړی دی ماشومان یې د له ووجل هر څه ظلمونه یې وکړل خو جومات کې د له ډمې نه دي ګډې کړی او ستا مسلمان راځي په جومات کې ټیک ټاکې جوړوي په جومات کې جینۍ راځي او ګډا کوي قسم په خدای ما سره اوس هم یو ما ته را خلک راولېږي که نه وایي دا وګوره اوس هم یو ویډیو ما سره پرته ده یو هلک مونځ پورې ټوقې کوي په الله باور وکړه والله بالله قسم درته خورم چې مونځ ته ولاړ دی په جومات کې دی او که بل ځای کې دی اوس دا پکې ما ته نه ښکاري ولاړ دی مانځه ته نو چې رکو له ځي نو ټوپ کي نو رکو له لاړ شي نو چې رکو نه پورته شي نو ټوپ کي نو ودرېږي نو چې سجدې له ځي نو مضبوط ټوپ ووایي نو سجدې له لاړ شي ابل ورته خاندي ابل وله ویډیو کوي د خدای سجدې پورې مونږ ټوقې وکړئ د الله رکوع پورې مونږ ټوقې وکړئ د الله منځ پورې مونږ خنداګانې وکړئ او چې څوک هم دا شعر کوي دغه هم د ایمان نه خلاص دی دا پې ته راځي رضا بالکفر کفر ده ته پې خوشحاله او په داسې ویډیو چې ته بل ته لېږې او خاندې ورته ته په کفر راځې خدای نه ویرېږه ګورې مه کوه رو به دې نیسي په کینسر به دې ور واچوي زوی به دله راونیسي مور به دله راونیسي ښځه به دله راونیسي څه به کوې بیا الله سره څه نشي کولی موږ نه بلکل یاره په موږ کې نشته
اخرت به کوم ځای مونځ پورې مونږ ټوقئ ګیرې پورې ټوقئ په پیغمبر علماو خو پرېږده او عالمان خو تاسو را نظر نه سپک کړي چې ته مولا به غلطي وکړي ټیک دا انسان دی راځي به ما نه به هم کېږي ستا نه به هم کېږي ته په هغې ټول دین بدنامې په ټیک ټاک او ټیک ټاک او مونږ ورته وښیو مونږ زر شعر او بس وایو لایک او شعر او لایک خدای ته وګوره سوچ وکړه واپس یې ورته ورولېږه دغه بړوا ته دا کوم بړوا چې ملایانو پسې دین پورې خنداګان واپس یې ورولېږه ورته یې بړوا خدای ته وګوره دا کار مه کوه خدای دې وې غرق او تباه کړه د شعر کې واپس مهرباني وکړئ لږ احتیاط وکړئ خیر هغه تیږه را پرېوته او د غر په خوله پاسه چسپان شو په درې واړه ګیر شو چې خدای اوس به څه کړي رڼا هم بنده شوه تیاره شوه اکسیجن هوا هم بنده شوه او دا داسې تیږه ده چې مونږ په زرګو خلکو هم نشو لر کولی نه رانه څوک خبر دی چې رانه یې لر کړي یو پکې هوښیار و دا ګورې دواړو جهانو سردار فرمایي بخاري کې حدیث دی یو پکې هوښیار هغه الله په نیک عمل خوشحالېږي راځئ که په ژوند کې مونږ څه نیک عمل کړي چې الله ته یې ور مخکې کړو نو بس د دعا به قبوله شي یو وایي الله زما مور او پلارو دا ترتیب ما نه که ګډوډ شي نو خیر زما مور او پلارو ما چې به ګډې چیلې سرولې او ماسخوتن به رالل نو ما به ګډې چیلې سرولې لاول به مې مور او پلار له پی ورکړل بیا مې بچو له ورکړه یو ځل ګیا نږدې نه ول لرې لاړم چې رالم ګډې چیلې مې له شلې مور پلار مې وده شوي ما پی له شل مې راواغېشتل د مور او پلار د کټ سر ته ودرېدم چې تر څو مور او پلار له پی نه ورکړې بچو له نه ورکړم او بچي رنګېدل چې مونږ له پی راکړه ما یې بچی نه در مور او پلار په شپې په غاړه په ډډه واوړېدل چې راویښ شو ما وله پی ورکړه چې هغې وسکل نو بیا مې بچو له ورکړل الله که دا ما ستا د رضا دپاره کړي ځکه ته به یې د مور او پلار مخکې دي د هغې قدر وکړې که دا مې ستا د رضا دپاره کړي خدایه دا تیږه خو لږه وړقی چې لږه هوا اکسیجن خو راکولو شي الله پاکې دعا قبوله کړه تیږه لږه وړقېده اکسیجن خو لګېد او خوشحاله شو ابل وایي چې ما مې یو نیکي کړې ده الله څه نیکي وه مزدوران مې لګولو چې ما له کار وکړي چې مازدیګر شو ټولو مزدورانو له مې خپلې خپلې دیاړۍ ورکړې یو کس و چې هغه دیاړي وانغېشته ولاړ خدای پاک دا سړی څه شو څوک ما نه پېژن مزدور کار ما د هغه عیسی ما ورسره په روجو خبره کړ چې دونه روجې به در کوم راوا مې غېشته او خپل پټي کې مې وکرله وله هغې بلا روجې وکړې بیا مې هغه راواغېشتل بیا مې وله وکرلې هغې بلا روجې وکړې د هغې نه مې وله ګډې چیلې جوړې شوې مریان غلامان هم جوړ شو ډېر کلونه پس یو سړی راغی وی تا باندې زما یو دیاړي پورې ده د څه دیاړي په پلانکې ورځ باندې په پلانکې کال میاشت کې تاسو زما مزدوري کړې وه او تا هغې چې لاړې واده نه غېشتاو د دې دیوال نه پورې غاړه چې دا کومې ګډې چیلې دا ټول ستا دي وی ما ته هغه وی ته ستا دي په ما ټوک ما پور ټوقې کې ما خو یو 3.5 کیلو ساع ورته وی هغه وریجې مې کېږي وی ما ورته قصه وکړه چې مې دله زیاتې کړې ده همې زیاتې کړې دله او دا هر څه ستا دي الله دا که ما خالص ستا د رضا دپاره کړې چې یو مسلمان ته فایده رسوم ته خوشحاله شې نو خدای دا تیږه لر کړي وی تیږې جړق لارې که نور هم لر شوه رڼا مو لګېده هوا او رڼا بس دونه خو مطمئن شو خو تیږه بیا پرته ده د وتو لار هم نشته درېم څه وایي وی الله تا ته پته ده زما تره لور وه ډېره زیاته مې خوښه وه یو ځل مې تېره ګناه مطالبه وکړه چې ما سره ګناه وکړه هغې راته ووایي چې دا ګناه به هله کوم چې ما له 100 روپۍ راکړي 100 روپۍ رانو ګناه به وکړو لاړم مزدوري مې وکړه 100 روپۍ دینار ډېر شی دی دا سرو زرو سکه ده 100 روپۍ مې را پیدا کړه چې را پیدا مې کړې هغه جینۍ ته مې وویل چې ما خو 100 روپۍ را پیدا کړې دي او کوم ځای ته راشم هغې راته زه یو هغه 100 روپۍ مې واخېستې او عقل ته زم لاړم دا زما تره لور هم راله وی برابر بدعملۍ ته ګناه ته مو دا تیار شو چې ګناه کوم خو چې موږ دا ګناه کله کول شروع کول نو زما را تره دا داسې ورپې ده او ویې ژړل وی ما ورته وی چې ولې په زور در سره دا ګناه کوم ژاړې ولې رپېږې ولې په زور خو نه کوم در سره تا پیسې غوښتي دی نه مې 100 روپۍ راوړې وی ما ته وی چې نه د زور او د زیاتۍ خبره نه ده
خو دا ګناه مې چېرته نه ده کړې، د الله نه ویرېدم او دې پیسو ته مې جت ډېر زیات، نو تا ته مې ځکه مجبور یم دې پیسو ته، بله لار مې نه وره دې پیسو، او تا وایي چې دا ګناه به وکړم، دا پیسې به راکړي لاله، دا ګناه مې چېرته نه ده کړې، د الله نه یېرېږم، د الله نه ویرېږم. بس دا هلک وایي الله یو ته وې یو زوم، یو ته وې یو زو، یو دا جینۍ، دا ګناه مې کولی شوه، خو چې دې وایي چې د الله نه ویرېدم، ما وې ته یېرېږې او زه نه یېرېږم. بس نیغ پاڅېدمه، ګناه مې ونه کړه، ښه قادر وم چې ګناه مې کړې وې، او هغه 100 روپۍ مې تر هغه لور ته خیراتي پرېښودې، او ما ته څه وایي، او ما ته وایي چې ګناه مه کوه، او که خامخا ما ته یو ځای کېږي نو په جیده طریقه یو ځای چې په نکاح مې واله کړه، ګناه ولې کړي؟ ما وی بس ټیک ده، پیسې مې ورته پرېښود او پاڅېدم او ګناه مې ونه کړه. الله که دا مې خالص ستا د رضا د وجې نه کړي، ستا د یرې نه، نو پروردګاره دا تیږه رانه نور هم لرې کړي. ګړز شو چې تیږه لاندې پرېوته او موږ ته لاره وشو، بار راووتو. د دعا آدابو کې یو دا ده چې نیکي وکوه، الله ته ور مخکې کړه. بنده چې څه غواړي نو خلک ورته خپل ښه یاد کړي که نه، پلانکي وخت کې مې سره دا چل کړی، بنده پې خفه کېږي لیکن الله پې خوشحالېږي. یا الله ما پلانکي دی کې ستا د یارې دا کار کړی دی، الله خدای پاکه زما دا دعا قبوله کړي. پلانکي دی کې مې الله تعالی د عبادت کړه، خلکو مخکې نه، خلکو ته به نه وره چې ریا راشي، الله ته پټ خپل عبادت، خپل نیک عمل الله ته مخکې کړه. د نیکو اعمالو وسیله کې هېڅ اختلاف نشته، جایز ده. خپل نیک اعمال الله ته مخکې کړه. خدای پلانکي وخت کې مې ستا د رضا دپاره یو 14 روپۍ وې، هغه مې راواغېستې او داخله مې وکړه، حج ته لاړم. پلانکي دی کې مې الله محتاج او غریبانان مسکینانو هغې له مې یو تروړه وړاغېستې وو، الله صرف ستا د رضا دپاره خدای زما دا دعا قبوله کړي. دا بده خبره نه ده. نیک عمل الله ته وسیله که، نو رب العالمین به دعا قبوله کړي. دا د دعا آداب دي زما. او قبلې ته مخ که، ښه دا ده چې قبلې ته مخ کې، او بیا دعا چې کې ادعو ربکم تضرعا وخفیا، په زهره دعا وکړه، ښه الله ته زاري وکړه او پټه وکړه چې الله صرف او صرف تا نه غواړم، تا ته پټه، نو رب العالمین به دعا قبوله کړي. نو اسباب به جمع کوې ښه، او بیا به دا نه وایي چې قبوله نه شوه، نه قبلېږي، خو د قبلېدو طریقې مې درته وویل. او دا به نه وایي چې به دوا کوه نو غنم څه له کرې، او دوا کوه نو په هندوستان څه له ورځې، نه، اسباب به استعمالې، نتیجه ستا په لاس کې نه ده، د الله په لاس کې ده. نتیجه به الله مرتب کوي. ډاکټر له به ځې، ډاکټر دې نه شي جوړولی، الله نه به سوال کوې، الله به دې جوړوي. او یو څیز بل دی، د الله نوم او صفتونه اسم اعظم الله ته ور مخکې کړه. یو صحابي لګیا دی دعا کوي، اللهم انی اسألک بانک انت الله لا اله الا انت وحدک یا حنان یا منان یا حی یا قیوم. داسې الفاظ هم دي، یا حنان یا منان. حضور پاک او فرمایل وی دا خدای اسم اعظم دی، واغېشته دعا وکړه چې خدای پاک یې دله قبوله کړي. الله نومونه واله، الله ته په پښتو کې ووایه، الله غواړي په پښتو نه پوهېږي څه. یا الله ته حی قیوم یې، خدای ته جمع دی همیشه. یا الله د دنیا نظام تا قایم کړی دی. یا الله ژوند ته ورکې، الله مرګ ته ورکې، روزي رسان الله ته. دا د خدای صفتونه ذکر کړه چې الله خوشحاله شي. هلکه مونږ چې سورت فاتحه وایو څه وایو؟ الحمدلله رب العالمین، دا الله صفت، رب العالمین الرحمن الرحیم، ډېره مهربانه، دا الله صفتونه. مالک یوم الدین، الله د قیامت د ورځې د جزا او د سزا د هغې مالک الله دی. او بیا وایي ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص ته عبادت کوم، تا نه غواړم خدای. نو بیا وایي اهدنا الصراط المستقیم، ما ته نیغه لاره وښیه. نو د خدای صفتونه به اول کړې، د خدای صفتونه څومره په پښتو کې چې د خدای څومره صفتونه دي هغه وکړه. او بیا وایي چې الله ګورې تا نه غواړم، بل چا نه غواړم. دعا به صرف الله نه غواړي، دا توحید دی، بل چا نه به نه غواړي. زموږ دا طالبانو ته امور ما فوق الاسباب، الله نه به وغواړي.
او پزاره به او یو ټکی دی ادا چې که دا دی ووی چې ربنا الله ای زمونږ ربه ای زمونږ ربه نو په دې الله ډېر خوشحالېږي د دې ربنا متعلق څه خبرې شته او بعضې پیغمبرانو پې سوالونه کړي دي او راته انشاءالله العزیز په آینده جمعه کې ذکر کوم الله یې زموږ ستاسو ټولې دعاګانې قبولې کړي دا د خونډیري د پل رازق تره وفات شوی دی الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې وارثانو له صبر ورکړي د اوډیګرام کورونو نور د نور الله زوی وفات شوی دی الله دې مغفرت نصیب کړي او الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي های سکول کورونو نعیم وفات شوی دی دا جون کلی رشید وفات شوی دی او د بره خټو مثل باچا وفات شوی دی الله دې ټول وبخي الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي الله دې وارثانو له صبر ورکړي یو مسافر دعا غواړي الله تعالی دې دعا قبوله کړي یو ماشوم رک شوی دی الله دې را پیدا کړي او مسجد جومات کې په دې حال کې دننه دروازه کې امام جمع کوي څه حکم دی دننه به نه کوي خپې دې بار کړي او که باقي دننه رکو سجده نو پروا نشته خو خپې به خپلې بار کوي یو زنانه ته مشکلات دي الله دې مشکلات په خیر بدل کړي بعضې ملګرو هم دعاګانې غوښتې دي واقعي بعضې ملګرو دعاګانې غوښتې دي زموږ یو دوست دی طلا محمد یې نوم دی په د یار حسین کې کټ کې غریب پروت دی او بیمار دی ما ته ټیلیفون وکړو دعا ورته وکړه چې الله وله روغ صحت او شفا میسل واره داخل کړی دی الله دې وله روغ صحت او شفا ورکړي الله چې څومره بیماران دي الله ټول له شفا ورکړي الله چې څومره بیماران دي په کورونو هسپتالونو کې الله روغ صحتونه او شفا ورکړي بعضې زنانو دعاګانې غوښتې دي الله ټولې دعاګانې قبولې کړي الله چې د چا بچي نه اولاد وله ورکړي که د چا نارینه اولاد نه نارینه اولاد وله ورکړي الله موږ د دنیا و آخر د فتنو آفتو نه امن کړي وساتي او د دې یو ډرایور الطاف ترې وفات شوی دی الله دې مغفرت نصیب کړي او دا دعا کوي د دې دا سیلاب زدګان چې څومره دي که د باجوړ دي که د شانګلي دي که د سوات دي که د بونیر دي که صوابع کې دي ګدون کې هم راغلی وه چې کم ځای کې هم دي الله چې کم خلکو ته پکې تکلیفونه رسېدلي دي خدای هغه تکلیفونه یې په خوشحالو بدل کړي کم پکې مړه دي الله شهادتونه یې قبول کړي وارثانو له صبر ورکړي چې کم پکې غیب روک دی الله دې را پیدا کړي او الله د داسې مصیبتونو آفتونو په امن کې وساتي او د خیر او برکت ژوند هم نصیب کړي الله د ناګهاني شړقونو نه وساتي الله نیکو ته توجه پیدا کړي خدای د ګناه نه نفرتونه پیدا کړي آخر وخت کې په خولې دا کلمه نصیبه کړي چې لا اله الا الله محمد
وکړه.